ډېر ورونه دا پوښتنه کوي چې که انسان د لاس په زنا باندې د خپل لاس څخه شهوت پوره کوي په دې بد عمل اخته سوی وي او دا یو عادت ګرځېدلی وي، د دې دپاره یو وظیفه یو علاج راته وښایاست. محترمو درنو ورونو، دا ډېر منحوس عمل دی، دا ډېر بد عمل دی او په شریعت کې دا د لاس زنا د لاس څخه خپل شهوت پوره کول حرام بلل سوی دی او د دې دومره ډېر نقصانات دي که انسان فکر ورته وکړي حیران بسي چې د دې سره د انسان ذهن دماغ کمزوری کیږي او د انسان هیره زیاتیږي، یاداشت یې کمزوری سي، دغسې د انسان د سترګو نظر ورسره کمزوری کیږي او داسې د مخ نور ورسره ورکیږي. دغسې نور نقصانات هم د طب په لحاظ باندې لري. باید د دغه عمل څخه په کلکه باندې هر مسلمان ځان وساتي. دا د خپل ځان سره یو کلک عزم وکړي، کلکه اراده وکړي چې بیا به دغه بد عمل نه کوم. او یوه وظیفه هم درته ښیم، دا وظیفه به هم د هر لمانځه څخه وروسته تاسې جاري ساتئ او خپل ورد او وظیفه به یې ګرځوئ. هغه دا چې د الله رب العالمین د اسماء الحسنا د صفاتي نومونو څخه یو نوم المانع دی، نو دا په دغسې ترتیب باندې د هر لمانځه څخه 21 واره ویل کیږي. یا مانع جل جلاله، په سر او پای کې به درود شریف هم وایاست او په دغه نیت به یې وایاست چې الله رب العالمین توفیق راته نصیب کړي د دغه بد عمل او د دې فاحش کار څخه راوګرځېږو او دغه عمل دا وظیفه تاسې نور مسلمانانو ورونو ته هم ورواستوئ چې هغه هم په دې بد عمل اخته وي او الله رب العالمین د دې اسم د دې الله تعالی د نوم په برکت باندې توفیق ورته نصیب کړي چې د دې بد عمل څخه راوګرځېږي. په دې کې به زموږ او ستاسو د ټولو ثواب وي. درنو اورېدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.